مونږ او تاسو ته پکار ده چې ټول ښه مهارتونه او وړتیاوې راخپلې کړو، نو خوښ او سوکاله ژوند به ولرو. خو که تاسې وایې چې مونږ یې نشو کولی، نو زه وایم چې کوشش وکړه، او که ته وایې چې زه پرې نه پوهېږم، نو زه وایم چې زده یې کړه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پوهه په زده کړې پورې اړه لري، او نرمي د نرمې لهجې په خپلولو پورې. دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا، لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دور